دا شپه چې د ورونو دا د رمضان د اخیرانو لسو کې ده. بیا ډېر روایات دی کې د 28مې شپې باره کې راغلي دي. ابی ابن کعب قسم هم کړی و چې د 28مه ده. څوک 21مې باره کې ډېر روایت وایي، څوک د 30مې باره کې وایي. خو ښه دا ده چې د عایشې به روایت دی چې نبي علیه السلام ویلي چې تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. دی وترو کې 21مه، 30مه، 50مه، 20مه، 29مه دې کې طلب کوي. خو زمونږ استاد چې دا وتر داسې معلوم نه وي. که موږ اکثر دغه د روژې داسې مخکې وروسته شي نو کله جوفت ورته وی هغه وتر شي. لکه دا مثلا بیګاله 30مه ده که نه، نو دا د ډېرو وتر دی، خو د ډېرو جوف دی. نو دې معنی دا ده چې د لسو ټولو کې طلب کوي. او د رمضان د لسو کې د عبادت دپاره ځان نه به د کجوري بوټی دانه نه جوړې. کجوره خپله ډېره خوږه ده، خو بل له بوی نه ورکوي. حدیث کې دي ځان نه به ترن جوړ کړي چې د هغه خوند هم ښه دی، بوی هم ښه دی. نو ستا د خوالي علامه به دی چې داسې نه چې څادر په اوږه کښېږدې او روان شي زه لمونځ کومه، نه ته به ښځه هم راپاڅې، بچي به هم راپاڅې، لکه غصه به هم ورته وکړې که څوک یې نه کوي. عایشه به وایي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم، مهربان پیغمبر محمد رسول الله یجتهد فی العشر الاواخر، د لسو اخرانو کې به دونه کوشش کو ما لا یجتهد فی غیره، چې په نورو شپو کې د عبادت دونه کوشش نه دی کړی. بل روایت د عایشې به کې دي وایي نبی علیه السلام کله چې به دا لس شپې داخلي شوې نو شد مئزره، لنګ به کلک کا، خلک وایي په غاښ کلک کا ورته، لنګ به کلک کا، و احیا لیله، او شپه به ژوندۍ کړه. یا الله، و ایقظ اهله، او خپل اهل او بچي به هم راپاڅولي وو. زمونږ د اکثر ملګري الله دې خیر ورکړي د مساجدو کې د قیام رمضان کوي. خو زه هم د دې نه به ډېر اجر دې کې وي چې سړی راپاڅېږي په خپل کور کې او خپله ښځه او بچي ځان پسې ودروي. که ډېر صورتونه ته نه یا خو لږ به ته یادي که نه، کنې قرآن راواله او مخې ته یې ونیسه. زکوان دې به امامتي کوله د عایشې رضی الله عنها، بخاري کې حدیث دی. او قرآن دې داسې مخې ته نیولی و، د هغې نه به قرآن ویو، تلاوت به یې کوو. نو د دې نه تلاوت وکړه، دغسې اوږده رکوع وکړه، سجده ډېره اوږده وکړه، الله ته پکې ډېرې ښایسته ښایسته اوښکې تویې کړه، رب العالمین سره کې تعلق جوړ کړه، قاعده اوږده وکړه، دې طریقه باندې وکړه. او که ختم پکې شی کولی دا خو نور علی نور، نور خیر هم دی پکې. التزام یې مه کوه چې یو سړی نه کوي او تا هغه باندې فتوې لګې، نور عبادت دی. الله وایي قوم الليل، ټوله شپه خو ودرېږه، نیمه ودرېږه. او زما ورونو دا د لیلة القدر شپه چې الله د دې بندګانو نه پټه کړې ده، د دې یو وجه دا وه د الله نبي راووته، صحابو ته یې لیلة القدر شپه ښودله. ایسته د یو دو صحابو جګړه و، اختلاف و. نو الله دې د مسلمانانو اختلاف ختم کړي. اختلاف ډېر خطري شی دی. سوره توبه کې الله وایي بوزدله به شئ، پنچر به شئ، قوت به هم ختم شي که تاسې تنازع وکئ. نو د الله نبي وویل صحابو ته زه راوتی وم چې تاسې ته لیلة القدر وښیم، خو ستاسې د اختلاف د وجې نه الله زما نه ویره کړه. او دا غوره قول دی چې محمد رسول الله ته د لیلة القدر شپه بالضبط نه وه معلومه، او که معلومه وې نو د امت هغه ته ډېر ګران و، او دا یې ورته دغه کوله ده ښودله. سادي صاحب یو ډېره عجیبه خبره کړې ده، او ډېره د زرو د لیکلو خبره ده، صوفي دې خو ښه خبره یې کړې ده. هغه وایي دا شپه چې اخرې ته ورسېږي الله را کوزېږي، اعلان کوي څوک ګناهګار شته چې ما ته ووایي چې ما وبخه چې ستې وبخم. یا الله، څوک وږی شته چې ما نه وغواړي او په ګېډه یې موړ کړم. مونږ خو چې څه لږ قات راشي شپې روډونو ته وځو، جوماتونو ته وتل پکاري. او بیا نبی علیه السلام وایي رب العالمین وایي الا هل من مکروب، څوک غمزده شته چې زه غمزایي لکم خو چې ما نه وغواړي.
هغه وای اے خواجه چې ګوئی کې ان شب قدر وای ته څه چې دا